سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منئ. قدرمنو اورېدونکو، ښه راغلاست افغان میډیا چینل ته. دا هم یو تازه او په دیر وخت خبر. راشد خان لیکلي: د نړۍ مشرانو زما ګران هیواد افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ دی. هره ورځ سلګونه بېګناه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدان کېږي. کورونه، ښوونځي، دفترونه او نور ملي او عام تاسیسات ویجاړېږي او زرګونه کورنۍ بې کوره او در په دره شوي دي. لطفاً له موږ سره مرسته وکړئ چې له دغه ناورین څخه ووځو. موږ په ناورین کې مه پرېږدئ. د افغانانو وژل او د افغانستان ورانول بند کړئ. موږ سوله غواړو او جګړه باید نړیوال بندیزونو تر مخې بند شي. افغانستان عام وګړي ځورېږي او هره ورځ کونډې یتیمان موږ هېواد ورکوي.